الله الرحمن الرحیم. زه ټولو نه پیله د خپلې علاقې مشران ځوانان ټول دي دا ټولو شکریا ادا کوم. شکریا نه پس ملګري تاسو ته پته دی پرون نجیب دی هغه ګواټ نه موږ ته راتلو مډیال کې نامعلومه کسانو کوم دی هغه وچات زه یې ټول نه پیله شدید الفاظ ته مزاحمت هم کوم. خو زه د یوه خبره کوم نجیب ګناه کومه دی هغه د نجیب څه ګناه دی؟ نجیب ګناه صرف دا دی هغه به د امن خبره کوله، هغه به د علاقې د ولس د غریب ولس د امن خبره کوله او د ترقي خبره کوله. د نجیب صرف دا ګناه دی. خو زه د خپلو ادارو ته او دې ظالم جابر حکومت ته یو عرض کوم، زه اپیل کوم موږ خپلې زندګي ته پرېږده، موږ خپل ژوند ته پرېږده، ما مه تنګوه. څه مشران یو نقل کېږي نه د تانګ عمل او د جنګ عمل، نو اخري دا خبره کومه دی دوی انداخ ته وړي. خپل ژوند ته پرېږده. نجیب کوم دی هغه د علاقې د دې د خاورې بچی دی، هغه یو د امن اواز دی. نو نجیب کوم دی عدالت کوم دی هغه د دې لپاره جوړې شوي دي د سړی کله جرم وکړي نو هغه عدالت ته 24 غنټو کې پیش شي. نو که هغه کوم جرم کړی وي هغه ته دغه سزا میلاو شي، عدالت وي دې لپاره. خو نه آئین شته او نه قانون شته. د هر یو سړي یو خپله بادشاهي دی او خپل زور دی غږ کوي د مو عوام سره، د مو قبایلو سره، د مو پښتنو سره یو ظلم او جبر روان دی. نو زه هغو ته درخواست کوم. خو زه د یوه خبره کوم، د ځنه خلک کوم دي بیا دې کیسې ته د معاملې ته یو الټا یو سیاسي رنګ ورکوي. خو هغو ته زه پیغام ورکوم نجیب کوم دی هغه همیشه دپاره خلکو سره ښېګړه کړې دی، هغه چا سره بد نه دي کړي. نو هغو ته زه دایم د کیسې ته تاسو سیاسي رنګ مه ورکوو. نجیب سره که ښېګړه کوی شو خو ټیک دی، که ښېګړه ورسره نه شو کوی خو کم از کم هغه سره تاسو د بد مه کوو، د سیاسي رنګ مه ورکوو. اوس ما ته هم پاته دی، تا ته هم پاته دی، ټولې دنیا ته پاته دی نجیب چا نیولی دی. او دغه نه ما کومه دی هغه مو اخیستلی نه شو، ولې هغه خو فرغان دی او خو د ځمکې خدای دی. کله دغه نه ما نه شو اخیستلی بیا کله هغه ته مو سیاسي رنګ ورکوو، د نجیب په نامې باندې مو سیاست کوو. نو هغو ته د سوال کوم، زه ورته د جولۍ نه سم، نو مهرباني وکړو هغه ته د سیاسي رنګ ما ورکوو. زه د نجیب کور والا کوم دی دغه ورور کوم دی هغه خو سنیټر صاحب مو په رابطې باندې وخپله کې، نو انشاءالله سنیټر صاحب نه مو ته توقع دی هغه به دې کې مو سره پوره مرسته یې کړې دی او کوي به. نو زه بیان د ټولو نه اخر کې د څومره د مو علاقې والا ځوانان دي زه دغو ته یو عرض کوم، مشران کوم دي دا همیشه ژوندي نه وي، دا همیشه مو تاسو دپاره اواز نه شي اوچتولی. خو مو تاسو خو هم څه کول پکار دي مو تاسو ته. نو هغه د ځوانانو ته سوال کوم راوځو ډېر سخت حالت والله بېله په مو تاسو باندې ډېر سخت حالات روان دی. که مو تاسو داسې خاموش وو او داسې صرف ټیک ټاکو ته مو زور ورکړی وي او کرکټو ته مو زور ورکړی وي نو ډېر سخت حالات روان دی. هغه دپاره به مو څه کوو؟ نو دغه شي نه لږ وځو قام کلي علاقې د کوم خدمات دی دې ته لږه توجه ورکړو. کله امن راشي نو کله امن وي نو بیا ټیک ټاک هم کېږي، بیا کرکټ هم کېږي، بیا هر شی کېږي. خو ټول نه ضروري شی کوم دی هغه امن دی. نو امن دپاره د ټولو ځوانانو مو سره په دغه شي کې ودرېږو، مو سره مرسته وکړو. خو څومره پرې که تاسو رویښ نه وشوي که داسې د اتي په غوږ کې وده وو نو دا خو به مو ته ډېره ګرانه شي. مشرانو څومره خدمت دي د علاقې کې نو هغه واقعي خبره دی، دا کار د مشرانو نه دی. بله د کلج والا کومه مسله وه هغه کې یو ځوانان ما یا 15 کسانو ورکېنو خو دا مشرانو هغه کار د مشرانو نه دی، هغه د ځوانانو کار دی. مشران به مو دپاره او مو تاسو دپاره کوم څه به کوي نو هغه تاسو تنده لږ په کار دی لږ رویښ شو. نو رویښ نه شو ولا ورکېږو. نو زه دا یوه خبره کوم د بي صاحب طرف نه دا دشمن کوم دی د مو د تاسو دا یو دشمن دی خو مو تاسو صرف تقسیم کړي څه یوې پلټې کې تقسیم کړي څه بلې پلټې کې تقسیم کړي نو مو تقسیم کړو دشمن مو یو دی. هغه دپاره مو تاسو ته دا په کار دی مو سره یو شو د سیاست په لرې کو دا به سړې ته کو د قام د کلي د علاقې د خدمت دپاره او د امن دپاره مو تاسو ته دا په کار دی چې په یو پیج باندې شو. هغه دپاره به انشاءالله مو یو ورځ ټاکو، د سیاسي اتحاد به مو جوړوو، د سیاست به سرته کوو. نو هغه نه بعد به د مو علاقې کې امن راځي. نو بیا ټولو نه اخر کې د تاسو د ټولو ډېره مننه او شکریه.